سلام دوستانو، زموږ نوی ویډیو ته ښه راغلاست. دا ویډیو مو د ریاضي د مهمو څلور عملیو یعنی د جمع، منفي، ضرب او تقسیم په اړه دی چې څنګه موږ په جرمني ژبه کې دا د جمع، منفي، ضرب او تقسیم عملیې ویلی شو. نو تر پایه د ویډیو موږ سره اوسیږئ ترڅو پوه شئ چې څنګه موږ په جرمني ژبه کې دا څلور عملیې ویلی شو. نو اوس به خپل درس مو پیل کړو. ښه، لومړنۍ عملیه چې ډېر په ریاضي کې استفاده کیږي د جمع عملیه دی. کله چې موږ غواړو چې دوه عدده له یو بل سره جمع کړو او یا هم یو ځای یې کړو، نو دې عملیې ته په جرمني ژبه کې پلوس ویل کیږي. یعنی کله چې موږ غواړو دوه عدده له یو بل سره جمع او یا هم یو ځای کړو، په پښتو ژبه کې هغې ته جمع وایي او په جرمني ژبه کې پلوس ویل کیږي ورته. لکه 3 plus 2 ist 5 یعنی 3 جمع 2 5 کیږي یا مساوي ده په 5. 3 plus 2 ist 5 یعنی 3 جمع 2 مساوي په 5 ده. 3 ته 3 ویل کیږي جمع plus 2 2 مساوي ته خو په جرمني ژبه کې ګلایخ ویل کیږي، خو موږ کولی شو چې له ایست څخه هم استفاده وکړو او 5 ته هم 5. 3 plus 2 ist 5. 3 جمع 2 مساوي دي په 5. او یا هم کله چې غواړو ووایو 4 جمع 4 مساوي دي په 8. 4 plus 4 ist 8. 4 plus 4 ist 8. 4 جمع 4 مساوي ده په 8. او یا هم 7 جمع 6 مساوي ده په 13. 7 plus 6 ist 13. 7 plus 6 ist 13 یعنی 7 جمع 6 مساوي ده په 13. ښه، اوس پوه شوو چې په جرمني ژبه کې د جمع عملیې ته څه ویل کېدل. پلوس جمع. ښه، اوس به راشو د منفي عملیې باندې. منفي او یا هم تفریق. کله چې موږ غواړو یو عدد له یو بل عدد څخه کم کړو، نو هغې ته په جرمني ژبه کې مینوس ویل کېږي. مینوس منفي کول یا هم تفریق کول او یا هم کم کول. لکه 3 منفي 2 مساوي په 1. 3 minus 2 ist 1 یعنی 3 منفي 2 مساوي ده په 1. یعنی له 3 نه چې کله موږ 2 کم کړو یا پاتې کېږي. 3 minus 2 ist 1. 3 minus 2 ist 1. 3 منفي 2 مساوي په 1. او یا هم بل مثال 9 منفي 5 مساوي ده په 4. 9 minus 5 ist 4. 9 منفي 5 مساوي په 4. 9 minus 5 ist 4. او یا هم دا بل مثال شل منفي لس مساوي ده په لس. 20 minus 10 ist 10. 20 minus 10 ist 10 یعنی شل منفي لس مساوي ده په لس. ښه، په منفي باندې هم پوه شو چې په جرمني ژبه کې ورته مینوس ویل کیږي. ښه، نو اوس به راشو د ضرب پر عملیې. د ضرب عملیې ته په جرمني ژبه کې مال ویل کیږي. مال یعنی ضرب کول. او دا په یاد ولرئ چې په جرمني ژبه کې د ضرب علامه په یو نقطې ښودل کیږي. 3 mal 2 ist 6. 3 mal 2 ist 6 یعنی 3 ضرب دی 2 مساوي ده په 6. 3 mal 2 ist 6. او یا هم
و ضرب د 15 مساوي ده په 15. 7 mal 5 ist 35. 7 mal 5 ist 35. یعنی و ضرب د 15 مساوي ده په 15. ښه، اوس پوه شو چې د ضرب عملیې ته په جرمني ژبه کې مال ویل کېدل. او بیا هم تکراروم چې په جرمني ژبه کې د ضرب علامه په یو نقطې ښیي. ښه، اوس به راشو د تقسیم پر عملیې. د تقسیم عملیې ته په جرمني ژبه کې geteilt durch ویل کېږي. geteilt durch. geteilt durch. تقسیم کول. د تقسیم علامه هم په جرمني ژبه کې فرق کوي. په جرمني ژبه کې د تقسیم علامه 2 نقطې سر په سر دي. 8 تقسیم د 2 مساوي ده په 4. 8 geteilt durch 2 ist 4. 8 geteilt durch 2 ist 4. یعنی 8 تقسیم د 2 مساوي ده په 4. په دې هم پوه شو چې تقسیم عملیې ته په جرمني ژبه کې څه ویل کېږي. او دا مو هم بیا تکراروم، په یاد یې ولرئ چې د تقسیم علامه هم په جرمني ژبه کې فرق کوي او 2 نقطې سر په سر دي. ښه، نو اوس به په ننني درس مو یو مرور ولرو. جمع ته په جرمني ژبه کې پلوس ویل کېږي. منفي او یا هم تفریق ته په جرمني ژبه کې مینوس ویل کېږي. ضرب ته په جرمني ژبه کې مال ویل کېږي. او تقسیم ته په جرمني ژبه کې geteilt durch ویل کېږي. او دا هم بیا تکرار کړم چې په جرمني ژبه کې د ضرب او تقسیم علامه فرق کوي. د ضرب علامه یو نقطه ده او د تقسیم علامه 2 نقطې سر په سر دي. دا و زموږ نننی درس. انشاءالله چې یو څه مو زده کړي اوسیږي. تر بل درس پورې د خدای په امان. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او زموږ ویډیوګانې لایک، سیف او شیر کړئ او کومنټ مه هېروئ.